ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني هڅه کړې چې د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد سره اړیکه ټینګه کړي او د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد سره اړیکه د څه لپاره ټینګه کړي. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په سر کې یادونه کوم که تان ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره تان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. زیاتو باوري سرچینو راپور ورکړی چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني د اوسني سرپرست دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد سره د اړیکو نیولو هڅه کړې ده. د معلوماتو له مخې دغه تماس د سیمې د امنیتي وضعیت او د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د خبرو لپاره ترسره شوی دی. د سرچینو په وینا تماس د یو منځګړي له لارې شوی او په مستقیمه توګه نه و. ویل کېږي چې اشرف غني د یو شمېر انساني او سیاسي مسایلو په اړه د همغږۍ غوښتنه کړې، خو لا تر اوسه د ملا یعقوب د غبرګون په اړه څه نه دي ویل شوي. که څه هم دواړه لوري په رسمي ډول د دې لیدنې یا د دغه تماس په اړه تبصره نه ده کړې، خو سیاسي شنونکي وایي چې که دا هڅه رښتیا وي نو ښايي د افغانستان د سیاسي ماحول په راتلونکي کې نوي بحثونه رامنځته کړي. دا خبر د آزادو سرچینو له مخې جوړ شوی او تر اوسه رسمي تایید نه لري. بل خوا بیا مهمو سرچینو ویلي چې د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په یو غیر رسمي امنیتي غونډه کې د پخواني ولسمشر اشرف غني د احتمالي ستنېدو په اړه هم تفصیلي امنیتي پلان منظور کړی دی. د معلوماتو له مخې په دې غونډه کې د سیمې امنیتي وضعیت، د پاکستان له لوري د فشارونو موضوع، د سرحدي تګ راتګ محدودیتونه او د افغان کډوالو حالت د بحث اصلي برخه ده. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو دا او زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر تر بیا ښې چارې.